खुदाया प गुलाब गुलाब वतन में अमन रावला ब्याद सरो गुलुनो प चमन में अमन रावला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د مشال ټي وي قدرمن کتونکو سلامونه، نیک هیلې او احترامات. د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې یو ځل بیا د یو نوي میلمه سره زه یم ستاسو ورور حمیدالرحمن همدرد. مینوالو، نن در سره په ملغلرې پروګرام کې د یو داسې خوش اوازه پیژنګلو کول غواړم څوک چې د سوات مټې کوزې دورشخیلې اوسیدونکی دی، له دې ترڅنګ حافظ قرآن او خوږژبی نعتخوان هم دی چې په سوشل میډیا د نعتخوان امجد علي سواتی په نامه یوه پاڼه هم چلوي. قدرمنو، نعتخوان امجد علي سواتی را سره نن د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې میلمه دی. امجد علي صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام ملغلرې کې هرکلی کوم. همدرد صاحب، ستاسو او د مشال ټي وي ډیره مننه کوم چې تاسو ماله په ملغلرې پروګرام کې درناوی راوبخو. امجد علي صاحب، د وخت راکولو مو یوه نړۍ مننه. کوم یو نظم او د چا نظم به زموږ د مشال ټي وي د مینوالو سره شریکول غواړي؟ زه د خپل یو استاد د یو ملګري یو د وطن باره کې یو ښکلی نظم وړاندې کوم چې د هغه نوم دی محمد نعیم دراني صاحب، د دیر اوسېدونکی دی. نظم دا دی چې خدایا په ګلاب ګلاب وطن میں امن راولا بیا د سرو ګلونو په چمن میں امن راولا خدایا په ګلاب ګلاب وطن میں امن راولا بیا د سرو ګلونو په چمن میں امن راولا بیا د سرو ګلونو په چمن میں امن راولا ورک د خزان سپیرا بادونا ترین لرې کړه ورک د خزان سپیرا بادونا ترین لرې کړه جوړ ترین جنت کړه پا گلشن میں امن راولا بیا د سرو ګلونو په چمن میں امن راولا خدایا په ګلاب ګلاب وطن میں امن راولا بیا د سرو ګلونو په چمن میں امن راولا بیا د سرو ګلونو په چمن میں امن راولا گل غنتی وطن میں خزانونو تلا کړی دی گل غنتی وطن میں خزانونو تلا کړی دی راول سپرلی پدې مسکن میں امن راولا بیا د سرو ګلونو په چمن میں امن راولا خدایا په ګلاب ګلاب وطن میں امن راولا بیا د سرو ګلونو په چمن میں امن راولا بیا د سرو ګلونو په چمن میں امن راولا خدایا ننګیالي او تور یالي پښتانه خاورې شو خدایا ننګیالي او تور یالي پښتانه خاورې شو نور یې پامان کړه پا هر تن یې امن راولا بیا د سرو ګلونو په چمن میں امن راولا خدایا په ګلاب ګلاب وطن میں امن راولا بیا د سرو ګلونو په چمن میں امن راولا بیا د سرو ګلونو په چمن میں امن راولا رب دا ویجاړ وطن پامن کی خوار کتاب رب دا ویجاړ وطن پامن کی خوار کتاب وائی دیرانی پاسوی من میں امن راولا بیا د سرو ګلونو په چمن میں امن راولا خدایا په ګلاب ګلاب وطن میں امن راولا
بیا د سرو ګلونو په چمن مې امن راولا بیا د سرو ګلونو په چمن مې امن راولا. آمین ثم آمین. قدرمنو دا و امجد علي سواتي صاحب چې تاسو ته د امن په باره کې یو خوندور نظم واورېدو. هیله لرم چې ډېر زیات خوندونه به مو ترې اخیستي وي. الله دې وکړي چې زموږ په وطن کې امن راشي. هم دې سره زموږ دا خپرونه سرته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمیدالرحمن همدرد او امجد علي سواتي ته اجازه ورکوئ. په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان.